السلام علیکم دوستانو، ښه راغلاست. نن په دې ویډیو کې مونږ هغه لغات وایو کوم چې د جسمانی حرکات سره تعلق لري. یعنی مونږ چې د خپل جسم په اړه یا د جسم په واسطه څه رقم حرکات کولی شو نو هغه مونږ نن ذکر کوو. صحیح ده؟ نو راځئ چې شروع کوو. چیو 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 ژول، د یو څه شي ژول یا مونږ خوله کې څه شو هغه ژوو، هغې ته چیو ویل کیږي. لیک 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 څټل، په ژبه باندې د یو څه شي څټل ته لیک ویل کیږي. لکه اکثره ماشومان آیس کریم ژبې سره خوري، دوی ته لیک یا لیکینګ ویل کیږي. شیک هینډز شیک هینډ شیک هینډ لاس ورکول، یعنی لاس ملاول، یو بل سره لاسونه ورکول، پنجه ورکول، دې ته شیک هینډز ویل کیږي. سنیف 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 بویول بویول، یعنی ساه کش کول چې تاسې کش کړي او هغه بوی کړي نو دې ته سنیفینګ ویل کېږي یا سنیف داسې چې کې سنیف. کیک 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 لغته وهل یا لته وهل چې موږ ورته خپې سره یو څه شي په زور وهلو ته کیک ویل کېږي، لغته ورکول بای فورس. صحیح شو. ګراب 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 اصل کې نیول یا یو شي ډایرکټ جګول یا نیولو ته ګراب ویل کېږي. ویو 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 لاس خوځول، موږ د خپل پنجه چاته څه خوځو دوی ته ویو ویل کېږي. ټیکل 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 تخنول یا تخنول چې موږ ورته ویل کېږي، مختلف لهجه کې مختلف ورته ویل کېږي. د یو انسان حساس ځای ته لاس وړل، یعنی خپې ته وړل، تلي ته لاس یا د ستوني ته لاس وړل یا خېټې ته لاس وړل، په هغې باندې تخنول ته ټیکل ویل کېږي. سلاپ 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 څپېړه، په مخ باندې یا په کوم ځای څپېړه ورکول ته سلاپ یا سلاپینګ ویل کېږي. پنچ 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 سوک سوک وهل، چاته بوکس ورکول یا یو سوک ورکول د لاس په ځای، لاس چې موټی کړي او یو سوک وهي نو ته پنچ ویل کېږي. سنیپ 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 دوه ګوتو سره پړق یا پق کول ته، دا موږ چې ګوتو سره ټق ټق کوو دې ته سنیپ ویل کېږي. جمپ 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 ټوپ ټوپ وهل ته جمپ ویل کېږي. لیفټ 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 جګول. لاف 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 خندا، قهقه خندا کول ته لاف ویل کېږي یا لافینګ. سټینډ اپ سټینډ اپ ودرېدل. بینډ 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 ښکته کېدل، ښکته کېدل ته بینډ ویل کېږي. نوډ 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 سر خوځول، چې څوک درنه پوښتنه کوي ته سر خوځوي هو یا نه، په سر باندې او د نه اشاره ورته کوي نوډ یا نوډینګ ویل کېږي. شاوټ 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 ویل کېږي چغې، په جګ اواز سره لوړ اواز سره چغو وهل ته شاوټینګ ویل کېږي. شاوټینګ. سلیپ 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 خویه کېدل، یعنی سلیپ کېدل چې خویه ځي په هغې باندې روان د اوبو د وجې ته وخویېږي وغورځېږي، هغې ته سلیپ ویل کېږي. ویسل 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 شپېلۍ وهل. بایټ بایټ غاښ لګول یا موږ چک لګول، د غاښونو په ذریعه په هر څه شي باندې چې بایټ چک ته ویل کېږي.
lie down lie down lie down lie اصل کې کېږي دروغ ته، خو lie down دلته اوس مطلب ورکوي لاندې څمله، یعنې لاندې څملاستلو ته. hold 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 نیول، کلک یو شی دی ته چې دا جګ د اوبو ونیسه، یعنې دا هولډ کې، یعنې دا ونیسه، نیولو ته هولډ ویل کېږي چې هر شی ته نیسي لاس کې. pull 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 راخکل یا کش کول. pull کش کولو ته ویل کېږي، د څه شي راکش کول ځان طرف ته. push 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 ډیکا یا ټیله چې ورته وایو مونږ، د یو څیز ته د لاسونو په کومک سره زور ورکول، یا ټیله ورکول. اکثره مونږ موټر ته ډیکا ورکوو چې خراب وي، نو دې ته پوشنګ ویل کېږي. دغسې ټیله ورکول په آهسته طریقه، په سلو یا په تیز دواړو ته پوش ویل کېږي. یا دروازه که چې ته خلاصې پوش کې. dive 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 غوټه وهل، په اوبو کې څوک غوټه وهي او یا غوټو والی، هغې ته ډایو یا ډایوینګ وي. drag drag راخکل یا راکش کول. dragging په ځمکه پروت یو تی راکش کې همداسې. shrug 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 اوږې خوځول. څوک درته ووایي چې ته په دې باندې پوهېږې، ته چې نه خو پوهېږې، اوږې سره جګو مونږ اکثره خبرو کې مونږ اوږې جګې کوو، نه یا نه پوهېږم، یا بعضې خبرې اوږې خوځې پکې، نو دې ته shrug ویل کېږي. wink 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 وایي سترګه وهل، یو سترګه وهل دې ته wink ویل کېږي. او blink blink سترګې رپول. سترګه وهل او سترګو رپولو کې فرق دی. یو سترګه وهلي، یو blink blinking یعنې سترګې رپول چې زر زر رپېږي ته blink یا blinking ویل کېږي. kneel 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 دې کې دا کې سایلنټ د کې نه تلفظ کېږي، کا د نیل چې دی په ګونډو کېدل، چې کله په ګونډو شي، هغه هر څه شته چې وي په ګونډو شي ته نیل ویل کېږي. throw 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 ویشتل یا غورځول. یو څوک یو ته هغه سر کې ولاړ د عادي ځنه هغې ته یو څه شی ورولي، دا غورځول یا په هوا کې ویشتل دې ته throw یا throwing ویل کېږي. ویشتل دغه ویشتل نه چې په ګولۍ، یا دا ویشتل دې ته وایي چې ته یو ستا لاس کې څه شی یو ته یې وولي. throw. clap 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 چک چک وهل، یا موږ ورته یا څوک ورته تالي وایي که نه، لکه لاسونو سره لاسونو پړقات دې ته clap وایي. نو دا و د نن ورځې یو لنډ لغاتونه چې تاسو پرې ښه پوه شوي. مننه.